زئی چې د هغې مرګي تان ته ورشو چې سبا بې کفنه مړه پراته یو زئی چې کفن په سر میدان ته ورشو. بلاول فاروق صاحب ته په خیرالي وم او خاص ورته کوم چې راشي او خپل کلام تاسو سره شریک کړي. بلاول فاروق صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو ملمنو ته نیازک صاحب، بلال صاحب، ټولو ملمنو ته ثوابۍ ته پر اتک باندې هرکلی وم او ډېر ټایم نه لمه، بس 2-3 شعر وم، 2-3 ټپیزې وم چې ماله د ژوند هر یو ارمان پورې خندا راشي، بس کله کله را لزان پورې خندا راشي او د بعضې خلکو دې نیتونو ته چې وګورم ماله د دې خلکو ایمان پورې خندا راشي. دا شعرونه خو ما ډېر ځایونه ویلي دي د اسحاق دپاره د ثوابۍ چې د لږ غونې راویښ شئ. د اتفاق نه لږ ناچار خلک دي، نور پښتانه ګورې د کار خلک دي او دلته چې څوک د کار خبره کوي نو خلک وایي دا اوزګار خلک دي او د ثوابۍ خلک په دې مې خوښ دي چې ننګیالي دي، وفادار خلک دي او دی له ټوپک په لاس کې مور کوي، دی د منګي او د ستار خلک دي. ډېره مننه. د ثوابۍ خلک په دې مې خوښ دي چې ننګیالي دي، وفادار خلک دي او دی له ټوپک په لاس کې مور کوي، دی د منګي او د ستار خلک دي. 2-3 ټپیزې وامه نوي چې دلته خو ډز د ډز علاج دی، هسې که پروت مو په سر تاج دی. زما د سوي زړه درمانه یو ورځ به خدای شي مهربانه او ماته له ټولې دنیا ګرانه او تا دې خدای ښه ساتي جانانه، ما دې خدای خواره په دې تېر عمر کې کړینه، تېر عمر کې کړینه. شولې ونۍ په غرونو سر شوه، اوس خو پناه د خړ خیبر شوه او لاړه هغه د پېښور شوه. یک لیونتوب نه مې خبر شوه، د جنکو زړونه نازک وي مړه به وینه او مړه به وینه. د لیونو یې په ځان شک شي، زړه یې له تمام جهان نه ډک شي او په مرګ لالې چې د چا ورک شي. زم چې دا زړه مې لږ شان سپک شي، زم چې د مړ لالي په قبر وجاړمه او وجاړمه. زما تصویر هر چا ته ښایي، د تور لحد په لور مې بیایي او دا چې په ساندو کې مې ستایي. یا په ما غوړېږي داسې وایي، خدایه د په ځای دې زه مړه شوې ومه، زه مړه شوې ومه. دلته خو ډز د ډز علاج دی، هسې که پروت مو په سر تاج دی او مړه بس دا زمونږ رواج دی. یا په مونږ د نورو خلکو راج دی، زمونږ په منځ کې اتفاق کله راځي نه
او کله راځي نه. ډېره مننه.